إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا القرآن الكريم د فضائل نرستو او دا خبره چې دا د الله کتاب دی او الله رب العزت په آخري نبی باندې را لېږلی دی دا د شروع په ورځ باندې بیان شو اوس یو سړی غواړي چې زه په قرآن باندې پوهه شم ما ته د قرآن فهم ما ته د قرآن کریم علم د قرآن کریم ګټې ما ته ملاو شي نو هغه له پکار دا دی چې د هغې آدابو او د هغې اصول خیال وساتي چې کوم علماو د احادیثو په رڼا کې د قرآن کریم د آیاتونو په رڼا کې بیان کړي دي نو اله یقینا به الله رب العزت د قرآن هغه معنا او مقصد او د قرآن کریم فهم او د قرآن کریم علم الله هغه ته ور نصیب او چې کله د هغې اصول او د هغې آدابو خیال څوک نه ساتي که دا ټول عمرم د قرآن کریم په مطالعو باندې د قرآن کریم په درس و تدریس باندې ټول عمر تیر کی په هغه مقصد به د لاس ته نه راځي ځکه هغه مقاصد هغه د آدابو سره تعلق لري اصولو سره تعلق لري نو اول د هغې وضاحت کوو چې ادب وایي څه ته علماو د ادب تعریف څه کړی دی دویم دا چې د قرآن کریم دپاره آداب څه شی دي نو لومبنۍ خبره چې ادب څه ته وایي د ادب یو تعریف علماو دا کړی دی اجتماع خصال الخیر فی العبد اجتماع خصال الخیر فی العبد بنده کې ښه صفتونه را جمع کېدل دغه ته ویلی کېږي ادب مولوي صاحب قلم الدین د الله وبخي د خلکو به د تبلیغ تعریف کاو چې تبلیغ څه ته وایي مختلف تعریفونه خلکو کول هغه به ویل تبلیغ ویلی کېږي د الله په نیکانو بندگانو کې ښایسته صفات پیدا کول او هغه ځان کې راوستل مثال په طور دا اوس ملګري ناست دي هغه سره د ښو اخلاقو صفت موجود دی د سره د علم صفت موجود دی د کې د شجاعت او د سخا صفت موجود دی ما ولیدل زه کوشش کوم چې د هغه صفت چې کوم ښه دی هغه ځان کې راولم د ده ښه صفت ځان کې راولم د ده ښه صفت ځان کې راولم نو هغه به د تبلیغ دغه تعریف کاو د الله په مخلوق کې خیسته صفات لټول خیسته صفات معلومول
او هغه په ځان کې راوستل دې ته وایي تبلیغ. او دا ښه معنا وه. ادب هم دغې ته وایي اجتماع خصال الخیر فی العبد، د بندګانو ښه صفتونه په ځان کې را پیدا کول او را جمع کول، دقې ته ویلی کېږي څه؟ ادب. صاحب المنازل هغه تعریف کوي چې ادب څه ته وایي. حفظ الحد بین الغلو والجفا بمعرفت ضرر العدوان، د افراط او د تفرید ترمنځ حد بندي. افراط او د تفرید ترمنځ حد بندي په دین کې، د زیادت او د کموت په منځ کې حد بندي، چې نه به په دین کې زیادت کوم، دې حد نه به نه وراوړم او د دې حد نه به راښکته کېږم نه. د دې دواړو د زیادت او د کموت په منځ کې حد بندي کول، دقې ته ویلی کېږي څه؟ ادب. په دې وجه باندې چې د زیادت او د نقصان په صورت کې څه راځي؟ تاوان راځي، چې زه د تاوان نه بچ شم. بمعرفت ضرر العدوان، دا حد بندي دې وجه نه کومه چې د زیاتی او د کمی هغه نقصان ما ته معلوم دی. که زیادت مې وکړو هم مې نقصان دی، او که کمی مې وکړه هم مې نقصان دی. د دې وجه نه د زیادت او د کمی تر منځ حد بندي کومه. هغه صاحب المنازل د ادب دقه معنا کوي. حفظ الحد بین الغلو والجفا بمعرفت ضرر العدوان، د زیاتی او د کمی تر منځ حد بندي کول، د دې وجه نه چې ما ته د زیادت او د کمی نقصان معلوم دی، دواړو صورت کې تاوان کومه چې دې تاوان نه بچ شمه. یهودو افراط کاو، نصاراو تفرید کاو، دواړه تباهی سره مخامخ شو. او چې څوک د افراط او د تفرید او د زیادت او د کمی نه بچ پاتې شوي دي، هغې الله دنیا کې هم کامیاب کړي دي او آخرت کې هم. هغه د ادب دا معنا کوي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله هغه د ادب معنا کوي. هغه وایي الادب معرفت النفس ورعوناتها وترك تلك الرعونات. نفس پیجندل او داغه خواهشات پیجندل او بیا د هغې خواهشاتو پرېښودل. معرفت النفس ورعوناتها، د ځان پیجندل، د نفس پیجندل او د نفس خواهشات پیجندل، او بیا وترک تلک الرعونات، دغه خواهشات پرېښودل. نفس څه غواړي؟ زنا پسې نفس منډې وهي، غلا پسې نفس منډې وهي، سینماګانو پسې منډې وهي. نفس هم دې وپېژنده، د هغه خواهشات هم دې وپېژندل، او بیا دقه خواهشات پرېښودل، دقې ته ویلی کېږي ادب. معرفت النفس ورعوناتها وترک تلک الرعونات، وترک تلک الرعونات. نفس ځان پیجندل، نفس پیجندل، د هغه خواهشات پیجندل، او بیا د هغې خواهشاتو پرېښودل، دې ته ویلی کېږي ادب. حافظ ابن قیم وی وحقیقت الادب، د ادب حقیقت څه شی دی؟ منګ هسې وایو ادب ادب، منګ ادب دې ته وایو چې د خلکو د وجې نه دین پرېږدوه، د خلکو د وجې نه حق بیانول پرېږدوه، منګ ادب دې ته وایو.
د چا د وجه نه ګناه کول موږ ادب دې ته وایو. یاره جي دا مشر دی دا خبره کوي معنا دا عین ادب دی، حالانکه هغه مشر به خبره غلطه کړي د ګناه وي، خلک ادب دې ته وایي، دا غلطه خبره ده. حافظ ابن قیم وایي وحقیقة الادب استعمال الخلق الجمیل، خیسته اخلاق د قرآن و سنت مطابق اخلاق د مخلوق سره چلول دقه ته ویل کېږي ادب. استعمال الخلق الجمیل، خیسته اخلاق د الله د مخلوق سره د قرآن و سنت مطابق اخلاق چلول د الله د مخلوق سره دې ته ویل کېږي ادب. ولذا اکمل الناس ادبا الانبیاء. حافظ ابن قیم وایي د دې وجنا په ادب کې کامل خلق هغه انبیاء علیهم السلام دي، او داغي کمال د دې آیات نه معلومیږي ما زاغ البصر. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مقصد نه سترګې اړولې نه وي، تمام توجه خپل مقصد ته وه. ولذا اکمل الناس ادبا الانبیاء. په دې وجه باندې کامل خلق په ادب کې څوک دي؟ انبیاء علیهم السلام دي. ځکه هغوی ته چې کوم اخلاق الله ورکړي وو. عایشې رضی الله عنها نه یو ځل تپوس وشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څه وو؟ هغه ویل دا اخلاق څه وو؟ قرآن ته ګورم، د قرآن په هر خبره باندې عمل کول دا دغه اخلاق. وحقیقة الادب استعمال الخلق الجمیل ولذا اکمل الناس ادبا الانبیاء علیهم السلام. بیا ادب دو قسمه ده، یو ده ادب په عمل کې او یو ادب ده رستو د عمل نه. ادب فی العمل دا سبب ده د قبولیت د عمل او دا شرط د پاره د قبولیت د عمل. که عمل کې ادب نه هغه عمل الله ته قبول نه دی. د دې وجنا د حج پر رابطه باندې الله فرمای چې څوک اراده د حج وکي یا د عمرې وکي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فحش خبرې به نه کوي، جګړې به نه کوي، نافرمانی به نه کوي. د دې کارونو سره حج به قبلیږي نه. د دې کارونو نه ځان بچ کول دا شرط د پاره د قبلېدو د حج. نو دې ته وایي ادب فی العمل. همدارنګ مونځ دی، مانځه د پاره د هغې آداب په نظر کې نیول دا سبب دی د پاره د قبول د عمل. که هغه آداب پکې نه بیا عمل نه دی مقبول. هغه صحابي منځ وکړه د رسول پاک علیه السلام په مخ کې، رکوع سجده قومه او جلسه برابر نه و. ورته وایي قم فصلی فانک لم تصلی، پاڅېږه منځ وکړه تا مونځ نه دی کړی. ولې؟ د مونځ چې کوم آداب و هغه پکې نه و. او یو د ادب رستو د عمل نه. رسته د عمل نه ادب بیا ډېر طریقې لري. پرهیز یو د هغې عمل د قبلولو سوال کول د الله نه. ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ډېره لویه کارنامه شروع کړې ده. بیت الله جوړوي. د بیت الله د جوړولو نه
شروع پې کړې ده خو مسلسل دعاګانې کوي ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا. ای الله دا عمل رانه قبول کړه. داسې ونه شي چې زه ځان ستړی کړمه او په یخنۍ کې په یخ اوبو اودس وکړمه، په اوړي کې په سخته ګرمۍ کې د هغې ساحې نه را روان یم، ځان ستړی ستومانه د ځان نه خولې وباسمه او چې مونځ وکړم او تا ته قبول نه شي، نو هسې مې ځان ستړی کړ. نو ربه دا کار مې وکړ، د دې کار د پوره کولو توفیق لاله تا راکړ، خو زما ربه اوس یې رانه قبول هم کړه که نه. داسې ونه شي چې بېرته زما په تندي باندې راوولي، لکه چې قبول نه شي نو بیا په دې تندي ورته راخلاصوي که نه. چې بیا ادب پکې نه وي، بیا دغه عمل الله ته مقبول نه دی. او د دې دلیل سورة حجرات آیات دی. الله رب العزت فرمایي تاسې حجرات راواړوئ. آیات نمبر 2 یا ایها الذین آمنوا، شپږشتمه پاره ده سورة حجرات، آیات نمبر 2 یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. د پیغمبر په مجلس کې ناست دی، د مجلس د آداب خیال وساتئ. د مجلس ادب دا دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خپل آواز به په آواز د پیغمبر نه اوچتئ. او مسله دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو وفد راغی، وفد چې رخصته کېده نو د هغې دپاره د امیر خبره راغله چې د دې امیر څوک وي. عمر رضی الله عنه یو سړی وښوده، ابوبکر صدیق رضی الله عنه بل وښوده. د هغوی تر منځه په دې باندې لږه خبره اوچته شوله. الله ته دا طریقه خوښه نه وه، نو الله آیات راولېږه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ګورئ خپل اوازونه په اواز د پیغمبر مه اوچتوئ. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. او پیغمبر ته داسې په زور باندې مخاطبه مه کوئ څنګه چې ځینې ستاسو ځینو نورو ته کوئ پلان کیا، دا مه کوئ. ولې ان تحبط اعمالکم، داسې ونه شي چې دا څه دي کړي دا ټول په سین لاوشي. ان تحبط اعمالکم، که دا کار کوئ نو ستاسو ټول اعمال به څه شي؟ حبط شي، برباد بشي، تباه بشي. آیات راتلو نه بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمیل کاد الخیران ان یهلکا، نزدې وه چې د دې امت دوه غوره خلک هغه څه وی تباه شوي وی. د دې امت دوه غوره خلک څوک خو دغه خلیفه اول او دویم، ځکه دا خبره د هغوی په منځ کې راغلې وه. کاد الخیران ان یهلکا، نزدې وه چې د امت دواړه غوره سړي څه وی تباه شوي وی. چې آیات راشي انشاءالله هلته بیا زه تاسو تفاسیرو دغه وکم. خپل عمل د نبي په عمل باندې اوچتول، نبي یو عمل نه دی کړی ته کوي،
دا خپل عمل د نبی په عمل اوچتول دا مکوئ که نه ان تحبط اعمالکم تاسو باندې خو به خلک د بزرګانو ګمان کوي خو ان تحبط اعمالکم عملون ټول ختم شي دې وجنا ادب په هر عمل کې دا ضروری دی او دا غیر نه بعد اهم ادب دا عمل د باقی ساتلو د پاره دا عمل د دائم ساتلو د پاره عمل نه رستم باید سو کی سړی آداب خیال وساتي ادب ته ضرورت څومره ده ابو علی الدقاق هغه وای العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة دا الله په تابعداري باندې سړی کوم ځای ته رسیږي جنت ته الله یو حکم کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حکم کړی دی او تاغه عملی کې کوم ځای ته ورسي جنت ته دا الله وعده ده چا د الله او د الله د رسول اطاعت وکړو داغه جنت ځای دی ورسي لیکن هغه وای ويصل بالادب في طاعة الله الى الله او چې کله یو انسان په عباداتو کې په معاملاتو کې د آداب خیال ساتي نو پاغي باندې سړی الله ته رسیږي رښتیا و دوړ کې فرق شته که نشته جنت ته رسیدل او الله ته رسیدل دواړو کې ډېر فرق دی نو په عمل به جنت ته رسیږي او په هغه عمل کې ادب خیال ساتل دا به چېرته رسیږي الله ته رسیږي او الله ته رسیدل دا ډېر لوی مقصد دی په دې وجه باندې ادب ډېر ضروري دی همدغه ابو علی دقاق وای ترک الادب یوجب الطرد د ادب په نه کولو باندې سړی شړل کیږي تاسو ګورئ که دفتر کې بې ادبي کوي هغه خلک دفتر نه وباسي نه پرېږدي جومات کې د ادب خیال نه ساتي خلک یې د جومات نه وباسي نو ترک الادب یوجب الطرد ادب نه کول سبب د شړلو دی سبب دی د شړلو هغه وای بیا ومن اساء الادب فی البساط څوک چې د دې فرشو ظرفو د دې بې ادبي کوي خلک یې دروازې ته لیږي باید ځنه پاسې ګلته کې قالینو خیال نه ساتي د سپینګیرو خیال نه ساتي نو خلک یې بیا د دې ځای نه پاسئ هغې دروازې ته وشړي ویلته کېږي ومن اساء الادب فی الباب او چې په دروازو کې بې ادبي شروع کړي نو رد الی سیاست الدواب نو بیا خلک ورته د خرو د قاچرو د غواګانو د میخو او دارنګې د سپو د ساتلو کار حواله کوي زلاړ شه خره وچلوه زلاړ شه ګړې چیلې ساته ستا د دې ځای نه څه کار نشته همدقه شان الله ګواه دی الله چې د الله په احکامو کې څه ووایم نو یو د وینا ده یو عملا لیدل دي زه خو دومره مطمئن شویم دومره چې د دې کتاب عزت چا نه دی کړی نو الله د هر څه نه محروم کړی دی اخیری ما سره دا خطر چې ایمان نه به محرومیږي ایمان نه او شو محرومه شو زه یې وینم اما هغه خلک چې دې قرآن نه خلک بندول لاړ شي نن چېرته دي هغه کې ایمان پاتې دي دا د قرآن بې ادبي وه خو دې ته د چا سوچ نه و
ارمان ارمان چې د دې څه چې وایو دې ته عملي جامه ورکړې وې که نه نن به تا لیدلې وه پرون بېګا ماښام راته یو ملګري خبره وکړه زه خو دا جدید حالات خو نه لرم برما کې مسلمانان په اور باندې سېزلي یو داسې پراته دي لکه یعنې کبان هم څوک داسې نه وریتوي لکه دا مسلمان چې برما والا ورید کړل که دا مسلمانان داسې منظم پاتې شوي وی څنګه چې دا مخکې منظم وو زه خو قسم درته کوم دا خو برما ده چې د برما غونته کې 100 ملکونه شي هم مسلمان ته به چا نیغ نه وی کتلی دا یره به د دې ټولو په اړه کې پرته وی خبره دا درونو په کار دا د هر عمل چې د هغې متعلق کم آداب الله او د الله رسول ښودلی دي په کار دا د هغې خیال مکمل وساتو که نه بیا به د دې ځای نه شړل کېږو دا مقام بیا موږ ته نه پاتې کېږي همدارنګ یحیی بن معین وایي من تأدب بأدب الله چا چې ځان کې هغه آداب هغه صفات هغه اخلاق په ځان کې را پیدا کړي چې کوم الله ښودلی دي نو صار من اهل محبت الله دا به د الله محبوب خلق جوړ شي دا به د هغې خلکو نه الله وګرځي چې کوم خلق الله ته محبوب دي کوم خلق الله ته خوښ دي کوم خلق چې الله ته پسند دي صار من اهل محبت الله عز وجل دا به د الله محبوب ترین خلق جوړ شي عبدالله بن مبارک رحمه الله یو بلم قول کوي هغه وایي من تهاونا بالادب عوقب بحرمان السنه چا آدابو کې سستی وکړله د ادب خیال یې ونه ساته سزا یې دا ده چې الله به د سنتو نه محروم کی دام د نور په شان تخکاره دي د نور آدابو کې چې چا سستی کړې ده نو نتیجه دا ده چې الله رب العزت هغه د سنتو نه محروم کړی دی مړی به د سنت طریقې مطابق انشاءالله نه خخیږي وعده به د سنت طریقې مطابق نه جوړیږي د ماشوم پیدایش به د سنت طریقې نه وي د ماشوم ختنه به د سنت طریقې نه وي جامه به د سنت طریقې نه وي ناسته ولاړه به د سنت طریقې نه وي ولی د آداب خیال نه دی ساتلی چې د آداب خیال یې ونه ساته نتیجه دا راووتله چې مړی ژوندی ټول د سنت خلاف شو عوقب بحرمان السنه سزا به دای سزا به ورکولی کېږي په محرومیت باندې د سنت نه او بیا وای ومن تهاونا بالسنه څوک چې د سنتو سره سستی کوي بیادبي کوي د سنتو خیال نه ساتي عوقب بحرمان الفرائض سنتو سره بیادبي کول سړی د فرایضو نه محرومیږي بیا د فرایضو خیال نه ساتي او ومن تهاونا بالفرائض څوک چې فرایضو کې سستی کوي عوقب بحرمان المعرفه الله به تینا هغه خپل معرفت الله به تینا هغه علم الله به تینا هغه پوهه څخه واخلي دی وجنا دی ممندو کې لخکر کلی په منامه باندې یو کلی نو آلتا یو ملک د بل ملک د زوی نه
سلورانیز اخسته و نو هغه د سلورانیز چې د چا نه اخسته و هغه د سلورانیز پوښتنه ونه کړه نو سمو د بعدې بیا د هغې چرګ ونیو د چرګ پوښتنه یې ونه کړه نو په څو ورځې پسې ترې چیلی ونیو هغې کې هم غلی شو نو بله ورځ یې قلبت ایساره کړه دا د چا چې مال نیول شوی و د دې سړي پلار دې ته وینا وکړه که غواړې چې دا خپل ټول مال وصول کړي نو مسله راونیسه د څلورنیز نه د غوی نه یې مه رانیسه خبره د څلورنیز نه راونیسه نو غویاب هم پې وصول کړي او که غوی نه دې راونیوله نو څلورنیز خو نشي وصولولی غویاب نشي وصولولی دا خبره زما په ذهن کې پرېوتله چې حقیقت دا دی چې څوک د آدابو خیال نه ساتي وایي زه به الله وپېژنم او زه به رسول الله وپېژنم او زه به چې دی د امت مشران وپېژنم دا تمه دې نه کوي هغه چې پېژني نو د صفر نه به شروع وکړي د لاندې نه به بره لاړ شي طالب لاندې کتابونه نه ویلي نو دوره واخیستله نو چا ورته وویله چې هلکه دا لاندې کتابونه ووایه دوره خلک اتم کال باندې نهم کال باندې کوي هغه ویل نه چې اوچت ځای ته وخیږي نو دا لاندې درته په خپله ښکاري نو هغه ویلې که سړی ړوند بره وخیږي نو څه به ورته ښکاره شي من کې دقه غم دی دا به د صفر نه شروع کوي نو بره به ځي من آداب خیال په من کې نه د سنتو خیال په من کې نه د فرایضو خیال په من کې نه او څه کې زړه مې صفا دی او زه به الله وپېژنم او زه به د پیغمبر مقام وپېژنم په والله کې وپېژنې قسم مې درته وکړ دا به پېژنې خو چې کله تدریجي بره لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع د صفر نه وکړه نو آخر ته خبره ورسېدله دې وجه عبدالله مبارک وایي که تاسو بیادبی کوئ په اعمالو کې د آدابو خیال نه ساتئ سنتو نه به محروم شئ او چې سنتو کې بیادبی وکړي د پردو نه به محروم شي او چې پردو کې بیادبی وکړي بیا به د معرفت نه محرومه شي همدارنګ حسین په نامه باندې مشهور عالم دی هغه وایي بالادب يفهم العلم بالادب يفهم العلم په ادب باندې علم حاصلېږي وبالعلم يصح العمل او تصحیح د عمل جوړوالی د عمل هغه راځي په علم سره وبالعلم يصح العمل د دې وجنه امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې ترتیب د سور کړی دی باب العلم قبل العمل باب العلم قبل العمل علم د عمل نه مخکې دی اول زده کول دي بیا کول دي نو وبالعلم يصح العمل تصحیح د عمل راځي په علم سره او چې کله عمل صحیح شي وبه تنال الحکمت او په صحیح عمل باندې په برابر عمل باندې الله رب العزت سړي ته حکمت حاصلوي د حکمت مختلف ترجمه خلق کوي یو ترجمه کې العلم والعمل والبيان العلم والعمل والبيان وبه تنال الحکمه او په صحیح عمل باندې حکمت حاصلېږي او وبالحکمه تنال الزهد او چې کله حکمت راشي نو سړی کې زهد بے رغبتی د دنیا نه راشي او وبالزهد یترک الدنیا په زهد باندې دنیا پرې خودلې شي او وبترک الدنیا یرغب فی الاخره
او چې دنیا دې پرې خودله نو مینه د آخرت سره پیدا شي او په آخرت چې آخرت سره مینه پیدا شوله نو تنال الرتبة عند الله بیا به د الله په نسبانې د الله په دربار کې به بیا تا ته مرتبه حاصلېږي او چې نه ځان نه د دنیا حارس جوړ کړی او بیا ته په دې عقیده باندې چې ما ته به د الله په دربار کې رتبه او مرتبه ملاو شي دا تصور غلط دی راځو اوس قرآن ادب څه دي دا خو نفس ادب لومبنی ادب د قرآن دا دی الایمان بهما لومبنی ادب د قرآن او د حدیث هغه ایمان دی په قرآن او په حدیث باندې که سړی ایمان ور باندې نه لري او تمام ورځ او تمام شپه قرآن په سر باندې ایښی او لاسونه پې د پاسه داسې ایښي دا ادب د قرآن نه دی د قرآن اصل ادب ایمان دی په قرآن او په حدیث باندې دا لومبنی ادب دویم ادب دی وتقدیمهما علی کل کلام قرآن با په هر کلام او په هر خبره او په هر کتاب باندې مخکې وي قرآن با په هر کلام باندې او په هر کتاب باندې مقدم وي یو خبره قرآن کې عملا موجود دی او بیا ته وایي چې زمونږ د ملک قانون داسې نه دی ته وایي پلانکي کتاب کې داسې راوړي دي دا د قرآن ادب نه دی قرآن ادب دا دی چې دا به ستا د ملک په قانون هم مقدم وي او دا به ستا په دغه کتابونو هم مقدم وي چې قرآن ته دا مقام ورنکو نو دا د قرآن ادب نه دی درم وتلقي نصوصهما بالانقياد والتسليم قرآن و حدیث ته بغاړه دی قرآن و حدیث ته بغاړه دی چې کله د قرآن او حدیث څوک را مخکې کی دا به نه وایي چې دا زمونږ په قانون کې نشته دا زمونږ په مذهب کې نشته دا زمونږ په کلي کې نشته دا زمونږ په ملک کې نشته دا به نه وایي د دې حکم به په هر څیز باندې په عملي کولو کې مخکې وي غاړه به قرآن او حدیث ته ږدو قرآن او حدیث ته به تسلیم یو صحابه هم دقسې وو چې کله به آیات مخې ته پیش شو بس بیا پکې دا نه وه چې دې کې دا چل دی او دې کې دا چل دی چل مل پکې نه وه چې قرآن او حدیث به ور مخکې شو بس غاړه به ورته کېښودله څلورم وفهمهما على وفق السلف قرآن باندې پوهه حاصلول په مطابق د وضاحت او د شرح د صحابه او د تابعینو سره داسې به نه چې د خپل ځان نه به ترجمې کوي نه قرآن باندې به ځان پوه کوو مطابق د چا سره د وضاحت او د شرح د چا د سلف سره ځان نه کې دغه نه کوو د کابل مې تاسو ته قصه وکړه یوفون بالنظر معنا وا کوم اعمال چې تا باندې لازم دي هغه سر ته ورسوه هغه پورا ادا کا اوس دا آیات ته یو سړی د دې لپاره بار بار وی چې پاغي باندې اثبات کوي د یو پوند کنیکشن دا د آیات ترجمه ده دا تحریف نه دی یوفون بالنظر زی او راضی فی زی او راضی 50,000 روپۍ ورته دغه ورکړي نام ورکړي یوفون کنیکشن په قرآن ثابتای دا کفر نه د نور شي
نو قرآن تشریح به کوو، قرآن باندې مزان پوی کوو، خو موافق د فهم د سلف سره، په خپل ترو نه. ډېر خلک داسې تحریفات کوي چې ورته حیران دریان بشي. علا وفق السلف، مطابق د فهم د سلف سره. څلور پنځم والتدبر فیهما، دا به انشاءالله په حکمت نزول القرآن کې بیانوم. تدبر پاغې کې وحفظهما ونشرهما والتحاکم الیهما، همدا به یادو، همدا به په قوم کې خورو، همدې له فیصلې راوړو. قرآن کې الله فرمایي سورۃ النساء کې الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک، تا خلق ته نه ګوري چې په خوله باندې وایي موږ قرآن باندې ایمان لرو، ویریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، او فیصلې چاته وړي؟ طاغوت. طاغوت څوک؟ د کعب ابن اشرف. دا د قرآن ادب نه دی چې د قرآن په موجودګۍ کې سړی فیصلې بل ځای ته وړي. والتحاکم الیهما، فیصله به قرآن او حدیث ته وړاندې کوو، قرآن او حدیث ته. وبیان فضائلهما، او د قرآن کریم فضائل د دې دپاره چې د انسان په طبیعت کې حرص دی، ګټو فایدو پسې ګرځي، د قرآن ګټې فایدې به ورته بیان کړي، نو د خلکو به میلان ورته پیدا شي. دارنګه چې کله راخلو نو باید قرآن را واخیستلی شي په ښي لاس باندې. زمونږ عادت دا د تاسې ګورئ مرقات کې ملا علي قاري لیکل دي چې موږ ګورو خلکو دینی کتابونه قرآن او حدیث هغه په ګس لاس کې نیسي او څپلی هغه په ښي لاس نیولي. دا اوس هم داسې ګورئ، څپلی په ښي لاس راخلي او قرآن یې په ګس لاس کې نیولي. دا د قرآن ادب نه دی. د قرآن ادب دا دی چې په ښي لاس یې راواخله. آخري ووضعهما فوق الكتب المصنفه، څومره کتابونه چې دي د بندگانو جوړ شوي، دا به لاندې قرآن به پې د پاسه وي. زمونږ ځینې رونه قرآن لاندې کې، بخاري او مسلم پې د پاسه کې، قرآن لاندې کې فضائل اعمال پې د پاسه کېږي، قرآن لاندې کې فضائل صدقات پې د پاسه کېږي. دا کوم قانون دی؟ قرآن باندې د پاسه بخاري نشي ښودلی، مسلم نشي ښودلی، ترمذي او ابو داود نشي ښودلی، فاتله بل کوم کتاب وي چې هغه به د قرآن د پاسه ایښی. باید دا خیال موږ سره همیشه موجود وي، قرآن د ټولو کتابونو د پاسه وي او نور ټول کتابونه د قرآن نه لاندې. دا د قرآن ادب دی. دارنګې قرآن کریم ته به خپې نه غځو چې قرآن مخې ته ایښی موږ ورته خپې غځولې وي. ومد الرجل الیهما، د قرآن بی ادبي دا ده چې قرآن ته خپې ور وغځئ، او ادب یې دا دی چې قرآن ته خپې ونه غځئ. سومال کې جماعت کې منګه ناستو، نو یو کس قرآن کریم تلاوت کا او حافظو، خو برغه نو ډډه واچله قرآن یې راواخیسته په دې ځمکه کې همدقسې کېښوده لکه دا بالکل لکه دا دغه چې ایښی داسې. نو ما ورته خبره وکړه مال چېره، ما ته وایي ما نه راته وښایه. ما بیا به ومنې؟ ویل او ما قرآن شعائر الله دی که نه دی؟ وای دی. مال الله فرمایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نو دومره زیادت د قرآن په حق کې کول چې په سپېره ځمکه باندې همداسې سړی کېږي یا ورته تکیه ولګوي. حدیث کې من راغلی ده، تاسو قرآن ته تکیه مه لګوئ چې بالښت دې ځان ته جوړ کړی او ډډه ورته لګولې یا دغسې ناست یې قرآن یې ځان ته داسې نیولی.
یو عذر دی، عذر جدا مسله ده، لیکن بغیر د عذر نه د قرآن د آدابو نه دا خلاف دی چې یا ورته تکیه ولګوي او یا د ډډه والي قرآن یې ځان ته داسې نیولی. دا به د دې خیال ساتو په هر عمل کې مهم سیز هغه نیت دی، خو نیت صحیح نیت. هر عمل چې کوو نو اصلاح د نیت په پکې کوو. کم عمل چې د دین سره تعلق لري، کم عمل چې د اجر او د ثواب سره تعلق لري، نو په هغې کې د هر څه نه مهم سیز څه شی دی؟ نیت دی. نیت حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات. مختلف الفاظ سره دا حدیث راغلی دی. بالنیات په جمع سره راغلی دی، بالنیه هم بغیر د جمع استعمال شوی دی، او العمل بالنیه داسې هم راغلی دی. مقصد د ټولو یو دی چې مدار د اعمالو په څه باندې دی؟ په نیت باندې. خو یاد ساتئ که د خلکو دا خیالي چې ګناه به کومه او ښه نیت به پکې وکړم نو ما ته پې ثواب میلاویږي، دا غلط خبره ده. زنا په دې نیت باندې کول چې امت ډېرومه ثواب به ولري؟ ځکه ډېروالی د امت دا خو یو ښایسته عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تناکحوا الودود الولود. داسې جنکو سره واده کوئ چې بچي ډېر راوړي، ځکه ستاسو په ډېروالي باندې زه په نورو امتونو فخر کوم. خو یو سړی زنا کوي او وایي زه امت ډېرومه، آیا ده ته په اجر میلاویږي که نه؟ دا به ګناهګاري. په حرامو پیسو باندې حرامې پیسې درکړي زه پې حج کومه وبه شي. نو مدار د اعمالو په نیت باندې دی، خو هغه اعمال چې هغه مشروع عمل وي، جایز عمل وي، قرآن و حدیث باندې ثابت عمل وي، نو د هغې د اجر او د ثواب یا د هغې د صحت دارومدار په څه باندې دی؟ په نیت باندې دی. امام شافعي رحمه الله وایي هذا الحدیث نصف الاسلام. دا حدیث ته انما الاعمال بالنیات دا نیم اسلام دی، نیم اسلام. ځکه اسلام دوه حصې دی، یو ظاهري ده یو باطني. دوه حصې شو، او په باطنیو کې د ټولو نه مهم هغه څه شی دی؟ نیت. نو د دې وجه امام شافعي رحمت الله علیه وایي دا حدیث نصف الاسلام دی، نیم اسلام څه دی؟ انما الاعمال بالنیات. ځکه اسلام دوه شی نه جوړ دی، ظاهر او د باطن نه. نو یو ظاهر شو بل باطن شو، او په باطن کې د ټول نه مهم څه دی؟ نیت. ځکه هغه ته نصف الایمان ویلی دی، نصف الاسلام ویلی دی. بیا وایي مدار د ټولو اعمالو په شریعت کې دا په څه باندې دی؟ په نیت باندې دی. مطرف بن عبد الله وایي صلاح القلب بصلاح العمل. جوړوالی د زړه هغه په جوړوالی د عمل باندې دی، چې عمل جوړي نو زړه به جوړ شي. صلاح القلب بصلاح العمل. او بیا وایي وصلاح العمل بصلاح النیه. جوړوالی د عمل په ښه نیت باندې راځي، په صحیح نیت باندې راځي. بغیر د صحیح نیت نه عمل صحیح کیږي نه. عبد الله بن مبارک رحمه الله فرمایي رب عمل صغیر. ډیر کرت یو وړوکی عمل د نیت په وجه باندې د هغه نه یو لوی عمل جوړ شي، او ډیر کرت یو لوی عمل د نیت خرابۍ په وجه باندې د هغه نه وړوکی عمل جوړ شي. اوس د هغې نمونې حدیث کې وګورئ.
عبد الله مبارک کدا خبره کړې ده نو د ځان نه د کړي. حدیث ته ځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ایمان څه د پاسه اویا شعبې دي. ادناها اماتة الاذى عن الطريق. وړنه وړه عمل داده وړنه ولا شعبه د ایمان هغه داده چې لاره کې یو ضرري شی پروتي او هغه د لارې نه لرې کړي. مثال په تور د کیلې پوستکی دی او په روډ باندې پروت دی. تی په دې نیت باندې را اوچت کې چې په دې به که مسلمان سړی یا مسلمانه ښځه خوی شي او په روډ به راولوي او تی په دې نیت باندې اوچته کې او ډیران ته گزار کړي. په دې باندې چې تا ته کوم اجر ملاویږي څومره وړوکی عمل دی. تبلیغین وای په یو موږي باندې 2 کسان الله جنت ته بوتله. 2 کسان. یو د جمعات په خوا کې موږی ټک واه چې مسافر برازي په اوخ باندې په اس باندې بسوري او دې به مونږ ته به ضرورتي کم دسی پریدي نو د تختیدو خطر ده او که ورته کینی مونږ پاتې کیږي. نو هغه هلته موږی وواه چې دې پورې وه منګزار سړی خپله سورلي وتړي. هغه ته الله په دې باندې بخښنه وکړه. بل راغی هغه فکر وکړه چې دې سره به چا خپه ولګېږي را پرې به وځي. هغه موږی وویسته نو هغه الله په دغه جنت ته بوته. څومره وړوکی عمل دی کوم ځای ته پې ورسېدل. او راشئ بل طرف ته شهادت علم سخا. شهادت علم سخا څومره لوی اعمال دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شهید هغه باندې په قبر کې عذاب نه. شهید د شهادت سره سم دستی داغه روح جنت ته رسیږي. نور خالق که جنت ته رسیږي یا داغه روحونه جنت ته ځي یا داغه جسمونه جنت ته ځي. حساب کتاب نه بروستي. خود شهید هغه د ساده خطو سره سم دستی داغه روح کوم ته ځي جنت ته. و چې کله نیت خراب شي نیت غلط شي همدغه شهید دی. په ورځ د قیامت باندې الله رب العزت راغواړي ورته وی ښه دا مې سره کړي دا مې کړي تا څه وکړه. هغه وی الله ستا په لاره کې جنګېدم اخر دا و چې شهید شوم ستا دپاره. الله ورته وی کذب تا دروغ دی ویل تا خدا دې دپاره ویل چې خلک وایي دا بهادر دی نو نسکور یا چې یو جهنم ته لیږي. دقسې عالم راغواړي دغسې هغه ډوډۍ مار او سخي راغواړي او د جنت په ځای باندې کوم ځای ته لیږي جهنم. دا د څه وجې نه؟ د عمل د وجې نه که د نیت د وجې نه؟ د نیت د وجې نه. عبدالله مبارک وایي ډېر کرتی یو وړوکی عمل د ښه نیت په وجه باندې ډېر لوی شی ته جوړ شي او یو لوی عمل د غلط نیت په وجه باندې یو وړوکی څیز ته جوړ شي بلکې د تباهۍ سبب وګرځي. همدارنګې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه علم معنی د قرآن او د حدیث علم کوم چې د الله د رضا د حاصلولو سبب دی همدغه علم یو سړی د دې دپاره زده کوي چې زه به پې د حق پرستو مقابله کوم او دنیا به پې ګټم. آیا ده ته به اجر ملاویږي که دی به د جنت ته خوشبویي نه محروموي؟ حالاً کې د جنت خوشبویي تر میلیونو پورې د هغې خوشبویي خورېږي خو دا به ترې محروموي. دا ولې؟ د غلط نیت په وجه باندې. همدارنګې ابن عجلان فرمایي لا يصلح العمل الا بثلاث
عمل کی صلاح، عمل کی جوړواله ناراضي مگر په درې سيزونو باندې. یو التقوا، عمل چې صحیح کیږي علب صحیح کیږي چې سړی کې تقوا وي. تقوا بغیر د تقوا نه اصلاح د عمل ناراضي. دیم والنیت الحسنه، صحیح نیت. او دریم والاصابه، هغه عمل به د سنت د طریقې برابر وي. تقوا وي، صحیح نیت وي، او د سنت مطابق وي، د رسول پاک علیہ السلام د طریقې مطابق وي. نو علاوه په عمل کې اصلاح راځي. کدی کې یو نیمګړی شو، یو نیمګړی مثال په تور باندې د رسول پاک علیہ السلام د طریقې سره برابر نه دی، ثبتی جوړیږي بدعت. ثبتی جوړیږي بدعت. د رسول پاک علیہ السلام د طریقې سره برابر دی لیکن نیت خراب دی، هغه ته پیزان خی دا را باندې شابسه وای څه دی جوړ شو؟ ریا. تقوا پکې نشتا. د تقوا نه بغیر عمل الله ته خوښ نه دی. ومن يتق الله، چا چې تقوا راشي د الله نه، د الله نه ير راشي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، یا ایها الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو تقوا ځان کې پیدا کړئ، اصلاح وکړئ د خپل ځان. نو په دې درې شنو باندې اصلاح د عمل راځي. تقوا، د سنت مطابق، او صحیح نیت. دا دی مهم سیزونه. یو حدیث کې دام راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته نږدې چې کله خلق راشي د بیت الله او د مدینه د ورانوالي په خاطر باندې، کله چې بیا دا مقام ته راورسېږي یخسف باولهم واخرهم، مخکینی رستنی به الله په دې ځمکه باندې ښکته راکاږي. عائشه رضی الله عنها حیرانه شوله چې دې خلکو کې بعضې خلک داسې وي چې هغه په دې نیت باندې نه را روان شوي چې زه دې مدینه او مسجد نبوي او بیت الله دې وران کما. او نبی علیہ السلام و یخسف باولهم واخرهم. نو عائشه رضی الله عنها ورته وی کیف یخسف باولهم واخرهم؟ اذا الله رسوله ټول الله په ځمکه باندې څنګه راکاږي؟ نبی علیہ السلام بیا ورته وی یخسف باولهم واخرهم ثم يحشر بنیاتهم. په ځمکه به الله ټول راکاږي، خو چې بیا پاتېږي نو بیا مطابق د څه شي پاتېږي؟ د نیتونو. نیت دومره مهم شی. عمر رضی الله عنه بویل لا عمل لمن لا نیت له، چې د چا نیت نشتا داغه عمل نشتا. ما په اول کال چې ترجمه کوله ما دې خبره باندې زور ولګاو چې هر عمل کوي داغه نه مخکې اړه دا راولي چې دا عمل کوم یو د الله حکم دی، بل زما په تزکیه وشي او ما ته په ثواب ملاوي شي. نو د دې ما حول ډیر او لوی سره هغه ما ته عمل خلق کيم د دې د پاره. ما ته ویل ټیک ده، خو د عمل په وخت کې دا نیت وسروي. خبره دې ځکه ده من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دا ټکی وسره پیغمبر اسلام ولګول. روزه نیسی خو نیت دا ده چې ما ته ثواب ملاوي شي. کور کې د مړې وشو، بل راځي تعزیت ورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ورزي تعزیت د پاره ورته وایي
دا کار د الله په امر باندې او داغه د امر نه بغیر بل هیڅ هم نه کیږي. خو فل تصبر ولتحتسب، ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. امر ورته کوي صبر پکې وکاو، نیت پکې د چا وکا؟ د ثواب وکا. سار درس ته راځي هغه ځای په دې خپل نیت باندې شروع کوي. ولې زم دا الله حکم دی زما کتاب زده کوي، ګناهګارم چې په تزکیه د نفس مې وشي او آخرت کې به ما ته ثواب ملاو شي. نو عمر رضی الله عنه وی لا عمل لمن لا نیت له ولا اجر لمن لا حسبت له. او هغه چاته به اجر نه ملاويږي چې څوک په عمل کې د ثواب نیت ونه کوي. اگر که عمل د ثواب وي خو چې نیت پکې ونه کوي نه به ملاوي. نیت پکې ضروري دی. همدارن ابن ابي كثير را نقل دی هغه وی تعلم النیه فانها ابلغ من العمل. نیت خیز ده کوي دا د عمل نډیر زیات دی. ټول خلق منګ او تاسو په هدایت باندې نشو راوستل، راوستل شو، لیکن د ټول خلقو د هدایت نیت کولای شو کنه شو کولای. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی په قاعده کې ناس دی التحیات لله والصلوات والطیبات، دا وایي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. چې وعلى عباد الله الصالحین وایي او په دې کې نیت وکي د الله نیکان بندگان کدا په اسمان کې دی او که په ځمکه کې دی اعلی دا دعا هغې ته رسېږي او بیا به د هغې مطابق تا څه ملاوېږي؟ اجر. او که تا پکې یوازې د خپل ځان نیت کړی او عباد صالحین صرف په ځان ګڼې بس د ځان ثواب دی وشي، خو د نورو خلکو د ثواب نه پکې محروم یې، نور د نورو خلکو په شمیر باندې تا ته اجر نه ملاوېږي. نو موږ خو دا کلمات خو مې زده دي خو ترتیب هم بله نه دی زده. همدغه ځای کې یو سړی نیت وکړي، همدغه ځای کې یو سړی زړه کې راولي چې وعلى عباد الله الصالحین د عرش نه تر فرشه پورې څومره نیکان بندگان چې دي د هغې مطابق به تا ته اجر ملاوېږي. دې وجه نه هغه وایي تعلم النیه فانها ابلغ من العمل. نیت زده کوي دا د عمل نه ډېر زیات دی. زید شامی وایي انی لاحب ان تکون لی، زما خوښه دا ده ان تکون لی نیة فی کل شیء، چې په هر کار کې زه اصلاح د نیت وکما، حتی چې په خوراک او په څښاک کې. ګورئ دا روټۍ ده اوس یې خورئ، نیت یې پکې وکړه چې زه خېټه مې مړه شي. اوبه دي نیت پکې وکړه چې تنده مې په ماته شي، خو بس یا به تنده ماتېږي یا نه ماتېږي، یا به خېټه مړېږي یا به نه مړېږي. خو د ثواب طبب کې مه کوه. خو همدغه روټۍ ده، همدغه اوبه دي، د خوراک او د څښاک نیت یې پکې هم وکړه، خو دا نیت یې پکې هم وکړه چې ما زما بدن کې قوت پیدا شي او زه پې د الله بندګي وکړم، زه پې درس قرآن ته کښېنم، زه یو ښه عمل په ښه طریقه باندې سر ته ورسوم، ځکه چې بدن کمزوری په ښه طریقې سر ته نه شي رسولی، نو خېټه هم دې مړه شي او په هغه عمل به تا ته اجر میلاو شي. لیکن رښتیا وایي زموږ د خوراک په وخت دا چا پړه کې وي الا ماشاء الله، موږ خو فقط ورښکته کړو. دا سوچ موږ سره نشته چې زه د دې خوراک نه او د څښاک نه عبادت جوړ کړم. عبادت جوړېږي په دغه طریقه باندې. هغه تبلیغیان واجبه خبره کوي، یو سړي چېرته په ده کې روشندان پرېښی و، تپوس یې ترې وکړو راځي چې پاره چې هوا پرې راځي،
ناغه ویل الله کدا د الله بنده کدا نه تکړه وي چې هوا پی راشي او د اذان هم پی را رسیږي راته اذان هم پی اورما نو ام به هوا راتله او ام به د ثواب ملاوي ده تا یواز د هوا نیت کړی ده نو که هوا ورازي به کنه ثواب ته نه ملاويږي نو زه ما دا فرضي خبره نه ده دا مضبوطه خبره ده انی لا احب ان تكون لي نیه فی كل شيء تر خوراک پورې تر سکاک پورې او دا خو ډېر لوی عمل دی د قرآن کریم ته کېناستل د قرآن کریم ویل دا څه معمولي عمل نه دی دا ولې موږ برباد کو هغه ځای نه راځو اول د ځان سم دقه فیصله وکړو چې د الله حکم په ځای شي زما تزکیه د نفس وشي او ما ته په قیامت کې اجر او ثواب ملاو شي دې ته وایي تجدید نیت روزانه باید دا وکړو دغسې په مانځه کې دغسې په روژه کې دغسې رنګې په تراوو کې دغه رنګې په قیام اللیل کې دې ټولو کې باید دا نیت موږ سره موجود وي او نوی داسې نه چې یو ځل یې وکړه بس نه روزانه همدارنګ داود طایی وی رأیت الخیر كله انما یجمعه حسن النیه د خیر جمع کېدل د خیر را جمع کول دا صرف او صرف په ښه نیت سره کېږي چې نیت صحیح وي نو تا در حقیقت ټول خیرونه را جمع کړل وکفاک بها خیرا وان لم تنصب دا ستا دپاره ډېر لوی خیر دی اگر که ته پې زرې ستومانه هم نه شولې په نیت باندې خو سړی ستړی کېږي نه که نه ځکه ځینې اعمال د هغې اجر ملاویږي په مقدار د محنت باندې چې یو عمل کې محنت څومره زیات وي اجر هم زیات وي سوا د نیت نه که په نیت نم ستړی کېږي د ذرې برابر ستوماني پکې نشته خو اجر یې ډېر زیات دی وکفاک بها صحیح نیت دا ستا دپاره کافي دی ډېر لوی کار درله کوي دا خو هغه د نیت ضرورت شو اوس نیت وایي څه ته نیت د لغت په لحاظ باندې قصد او ارادې ته وایي قصد او ارادې ته وایي لغوي معنا د نیت دقه ده اراده کول قصد کول شرع کی نیت څه ته وایي تاسو خپله د نیت په تعریف باندې سوچ وکئ نور خبرې به بیا وروسته پې کوم خو دا چې علماو اهل لغتو د نیت څه معنا کړې ده د دې نه تاسو خپله استنباط بیا کولی شئ توجه النفس نحو العمل نیت څه ته وایي توجه النفس نحو العمل ابتغاء مرضات الله نفس متوجه کول عمل ته د دې دپاره چې ما ته پې د الله رضا حاصله شي توجه النفس نحو العمل ابتغاء مرضات الله ګورئ توجه اللسان نه دی راغلی نه دې ته نه وایي چې ژبه متوجه کا وایي زړه متوجه کا د عمل په طرف باندې په دې خاطر چې ما ته پې ثواب او اجر ملاو شي دې ته وایي نیت معلومه دا شو دا په خوله چې څوک وایي نیت مې کړی او نیت مې وکړه او نیت کومه دا نیت نه دی دا بدعت دی دا ناروا عمل دی ناجایز عمل دی خلقو ته د ثواب عمل جوړ کړی دی لګې بی نیت مې وکړه او نیت کومه نیت مې وکړه او نیت کومه هله رکات هم تلاړ شي نه نیت وکړه او نه رکات وکړه دواړه ته ختم شو انسان تعریف ته حیوان ناطق
چې حیوان ناطق دا انسان دی. د خلی الفاظ یو سړی تمام ورځ د یو چا په باره کې وایي زه پکې ته ځم حیوان ناطق حیوان ناطق دا حیوان ناطق کېږي. ولې؟ هغه معنا پکې نشته. نو نیت مې وکړه توجه د زړه نشته، نو دې به څوک نیت ووایي؟ لیکن دا خلک بیا هم سره دی نه ورته وایه نو یو ځلې په دې مزغو کې ورنوتې ده چې نیت مې کړی. او په دې رابطه باندې تقریبا تمام احادیث تاسو وګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځه په باره کې راځي قام فکبر پاسېد الله اکبر وکړه. نف کې داشته چې قام ثم قال نویتو یا انوي صلاة کذا فی وقت کذا. دا کوم ځای کې کور نه چې راووتلې د کوم مانځه په نیت باندې دقه د کور نه راوتل دقه نیت دی. دلته همداسې راشه ودرېږه ستا مونځ کېږي، ستا په مانځه کې شک قطعا ونه کړي چې دا به نه وي شوی. نیت دقه شی دی. او دا د خولې الفاظ دا نه په کتاب کې شته، وروسته به خلکو لیکلي. خو قرآن او حدیث کې صحابه او تابع یو صحابي په باره کې څوک نشي ویلی چې هغه ودرېده او ویلي نویتو او یا انوي، یو هم نشته دی. نو نیت معنا ده توجه القلب نحو العمل ابتغاء مرضات الله. بیا دا نیت دوه قسمه دی. یو دی هغې ته وایي تمییز العباده عن العباده، تمییز العباده عن العباده. او دویم د تمییز العباده عن العاده. یو نیت دی، یو عمل، یو عبادت د بل عبادت نه جدا کول. لکه ماسپخیم اذان وشو د کور نه راووتلې د کوم مانځه په نیت باندې د ماسپخیم. دی ته وایي تمییز العباده. د ماسپخیم مونځ یې جدا که د مونځ د مازدیګر نه او د مونځ د سحر نه. دی ته وایي تمییز العباده عن العباده. یو عبادت ته بل عبادت نه څه شي جدا شي. فقه کې چې کوم بحث کیږي د نیت هغه دغه دی تمییز العباده عن العباده. یو عمل یو عبادت د بل عبادت نه جدا کول دی ته وایي نیت. دویم دی تمییز العباده عن العاده. مثال په تور باندې بی سره نږدې شولې، احتلام دی وشو، هغې نه خلک وروسته څه کوي؟ لامبي. دغه لمبا دا عبادت دی. دغه لمبا څه ده؟ عبادت. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا. امر دی د الله. او بل لمبا د بدن د یخوالي دپاره او د خیرې د لرې کولو دپاره. دا د لمبا دپاره غسل کول دا عبادت دی که دا عادت دی؟ دا عادت دی. نو ګورئ لمبا دواړه ده، خو دا یو عبادت دی. که دا دې په دې نیت باندې وکړو چې دا د الله حکم دی چې جنابت نه وروسته انسان څه کوي؟ پاک کوي، اجر ته ملاویږي. او هغه بل هغه عادت دی، هغه عبادت نه دی. نو دا دواړه عملونه دي، دواړه لمبل دي، خدا یو عبادت دی بل عادت دی. نو دا دواړه قسمونه نیتونه چې تمییز د عبادت ته عبادت نه او تمییز د عبادت ته چا نه د عادت نه، دا دواړه ضروري دي. په دې به اجر ملاویږي، عمل به پې صحیح کېږي. نو دا دو قسمه نیت شو. یو د صوفیاو
په نسبانه نیت دی هغه ته وی تمیز المعبود عن المعبود. ځینې خلق د غیر الله بندگی کوي او ځینې د الله بندگی کوي. ته چون کې د الله بندای عمل کوي نو د الله تخصیص وکي د نورونه نو دغه ته ویل کېږي اخلاص. عام طور سره صوفیای کرام چې د اخلاص او د نیت معنا کوي غدا معنا کوي او په دې کتابونو کې چې کوم راځي د فقه نو هغه تمیز العباده عن العباده او بل تمیز العباده عن العاده. د نیت محل څه دی؟ محل د نیت ته زړه. شرع کی تلفظ کول په نیت باندې شامی وای. صفحه جلد اول صفحه 291 نه 209 دغه شامی چې موږ په ټول حوالی ورکو. خو زما خفغان په دې وخت کې وی چې کوم اهم مسائل دی پاغي کې بیا په نه ته خلق خبرو او نه پاغي باندې بحث کوو او چې کوم ضروری مسائل نه پاغي کې بیا په دې کتابونو حواله ورکو. شامل اواخل جلد اول صفحه یوصل نه هاویا کې هغه وای. هغه نقل کوي عن بعض السلف هغه وای لم يثبت عنه ندی ثابت رسول الله صلی الله علیه وسلم نا عن طریق صحیح ولا ضعیف په هیڅ طریقه باندې نه په قوي طریقه او نه په کمزوري طریقه چې انه کان یقول عند الابتداء چې نبی علیہ السلام د شروع په وخت کې ویلي اصلي کذا فی وقت کذا. دا خپل شامی وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم چرتم دا نه دی ویلي چې اصلي کذا فی وقت کذا. دا پلان کې منځ کوم نه دی پلان کې ټیم بلکې ما د طویل مشکات راواخلی بخاری راواخلی مسلم راواخلی الحمدلله وم ویل مخینم تیر شو. خو چې کله استاد سره متوجه نکی کنه نو سړي خپل توجه نه برابرۍ. اوس زه خپلم د حدیث درس کوم الحمدلله خو زه په هر جمله باندې ځان په عذابو مقام په صلی ګوري فارازي د بار تعقیب مع الوصل. دا د نحوی او د لغت د دې ټولو نه ثابته ده چې فاعل څه د پاره راځي تعقیب مع الوصل. رستواله د پاره خود د رستواله چې د مخکیواله سره جخت ثم تر اخر د پاره راځي. د نبی علیہ السلام په باره کې راځي قام فصلى فای ویل ثم صلى نه دی قام فصلى فاسیدو سره الله اکبر وکړه نو نویت کې کوم نه راغی. وصلی کذا فی وقت کذا کې کوم نه راغی. دی وجه باندې ام دغه د کور نراوتل دغه صحیح نیت ته دلته بیا ځان رکعاتونه د ځان نه مبوځي چې بیا ولاړ سه سوچونه کوي. کله خلق خطا شي به پیراو ګرځي به خلق خطا شي به پیراو ګرځي دا نشته دی. ولا عن احد من الصحابه او دا طریقه چې وصلی کذا فی وقت کذا دا نه د کوم صحابین نقل شوی دا نه د کوم تابعین او دارنګي حلیه کې وسدا هم اضافه کړلی ولا عن الائمه الاربعه نه ان شاء الله العزيز فدي رابطه څوک د ائمه اربعونه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمه الله امام شافعی رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله نه داغه د څوک ثابت ولې شي چا غوې دا ویلي چې اصلي قضا فی وقت قضا. امدارنګي شامی وی منقول انه کان نبی علیہ السلام نه چر نقل شوی دادی اذا قام الى الصلاه کله چې نبی علیہ السلام مانځه ته پورته شو نو کبر او دوری مختار کې وسره وی اذ لم ينقل عن المصطفى و اذا کده نبی علیہ السلام نه او نه د صحابهونه او نه د تابعینونه دا نقل شوی دی بلکې هغه وی بل هي بدعه دا نیت میں کړه او نیت میں وکا او نیت کوم دا بدعت ته بدعت. امدارنګي مولا علی قاری رحمه الله مرقات جلد اول صفحه یوصل اختما مرقات د مشکات شرح ده
هغه 140 صفحه کې لیکي ولا يجوز التلفظ بالنیه فانه بدعه. ندی جایز تلفظ کول په خوله باندې ویل د نیت، ولی فانه بدعه، دا بدعت ته. او بیا وی والمتابعه كما تكون في الفعل تكون في الترك ايضا. متابعت لکه څنګه چې په فعل کې ضروری دی د نبی علیہ السلام، نو په نه کولو کې هم څه دی ضروری دی. دا د مرقات سره دا غینا د احناف مضبوط کتاب دی، مشکات شرح ده په 11 جلد کې. نن سبا 3.5 دغه قیمت ته بازار کې تپوس وکړي. هغه وای چې دا نه د نبی علیہ السلام نه نقل شوی دی نه د صحابهونه. او بیا وی والمتابعه كما تكون في الفعل تكون في الترك. نو دا ذهن نوستل پکار دی چې په فعل کې به داغه تابعداري کو او په ترک کې زمون خپل واک دی. زمون خپل واک نشته، موږ به واک خلک یو او زمون ګټه به بے واقعي کې ده، په واقعدار کېدو کې زمون ګټه نشته. صحابه وویل نفعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ونترك ما ترك رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام چې څه کړي دغه به کوو، چې هغه نه دي کړي نه کوو. هدایت کې ټول سره پرته ده او زد او عناد نه په کار دغه هدایت راواخلي. هدایت کې وای اختر په ورځ باندې په عیدګاه کې د اختر د مانځه نه مخکې نفل ونه کوي. ولا يتنفل في المصلى، مصلا کې به نفل نه کوي. حال دا چې نفل عبادت دی که نه دی، خو یې نه به کوي. دلیل ته ګوري چې لاړی کور ته هدایه راواخلئ د سره پرتې دي، خپل یې وګورئ. هلته وایي لأنه لم يفعله النبي صلی الله علیه وسلم. دا ځکه نه کوو چې نبی علیه السلام نه دي کړي. نو که په نه کولو کې زمونږ خپل اختیار وی چې په دې کې موږ تابعداري نه کوو، بیا هدایه ملا ولې لیکي چې لأنه لم يفعله النبي صلی الله علیه وسلم. همدارنګه هم دې هدایه کې مسله راوړي چې د 8 رکعاتو نه زیات رکعاتونه کول په یو نیت باندې دا جایز نه دي. ولې نه دي؟ ځکه نبی علیہ السلام نه دي کړي. همدغه دلیل پیش کړی دی، نبی علیہ السلام نه دي کړي. نو زما عزتمندو خبره دا ده، مرقات وی والمتابعه كما يكون في الفعل كذلك تكون في الترك. متابعت په کولو کې هم کوو او په نه کولو کې به هم کوو، په ټولو کې به دغه تابع اوسېږو. نو زمونږ کامیابي په دې کې ده. ړوند چې تر څو پورې د بنا په اوږه باندې لاس ایښی، دا ړوند کامیاب دی. خو چې یې ړوند او په خپل ترو روان شي او د بنا په اوږه باندې لاس نه وي، من کې بنا یوازې او یوازې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. موږ ټول لاندې یو. که موږ د هغه په اوږه باندې لاس ایښی و، په والله بالله ثم تالله چې کامیاب وي. من اطاع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول تابعداري وکړه هغه د الله تابعداري وکړه. او که ځان نه بنا جوړ کړه او د هغه په اوږه لاس کې نه ښود او یې ړانده، نو کندو کې به غورځېږو، د چا به لاس ماتي، چا به خپې ماتي، چا به سر ماتي. دقسې هغه مرقات وایي. بیا وایي دې الفاظو ته وګورئ فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع. چا چې په داسې عمل باندې همیشوالی وکړه چې هغه نبی علیہ السلام نه یې کړی، نو فهو المبتدع. دقه ته ویلی کېږي بدعتي. فهو المبتدع، دقه دی بدعتي. دارنګې عمدة الرعایه په شرح حاشیه د شرح حقایق کې لیکي علامه عبدالحی وایي ها هنا ثلاث صور. دا شرح قاعده ده
زمونږ استاد جماعتونو کې د امامانو سره اکثر سره پرته د شاګردانو ته ښیي، مدارسو کې مدرس کتاب دی، په نظام کی معتبر کتاب دے، آگے کی مولانا عبدالحی سبلی کی ہا ہنا ثلاث صور احداها الاکتفاء بنیت القلب، یو اکتفا کول صرف او صرف د زړه په نیت باندې، وای دا بالکل کافی دی اتفاقا، او وهو الطریقة المشروعة، دغه دا هغه شرعي طریقه چې کوم نقل شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو نه. بیا وای صحابه کرامو لم يتکلم بنویت او انوی، اچا نه دا نه نقل شوی چې صحابه کې یا د پیغمبر علیه السلام په نویتو یا انوی سره شروع کړی وي. فتح القدیر جلد اول صفحه 222، فتح الباری حافظ ابن قیم فزاد المعاد کے وی وقد فصلت فی السعایہ وفی رسالت احکام النفائس، او دا ټول وضاحت په دې کتابونو کې موجود دی چې اصل نیت کوم دی د زړه. دویمه طریقه هغه صرف تلفظ کول په جواب باندې، زړه کې نیت نه وي، دغه له خو هیڅ اعتبار نشته، دغه خو هیڅ حیثیت نه لري. او دریمه طریقه دا ده چې په زړه باندې همي او په خوله باندې هم وایي. نو دې رستنو کتابونو دې ته مستحب ویلي دي. خو ګورئ مستحب تعریف تاسو وګورئ په کتابونو کې چې مستحب چاته وایي. وایي والمستحب ما احبه السلف، مستحب چاته وایي چې کوم سلف غوره ګڼلي. سلف تابع صحابه دي او تابعین دي. د صحابه او تابعین خبره ما تاسو سره نقل کړه چې هغه یوم دا کار نه کړی چې هغه وایي نویت یا انوي. دې وجنا اصل نیت تزړه ده، د زړه په نیت باندې الله من یو تاسو سره فیصله کوي. په کار دا ده د دې د زړه د نیت پورا خیال وساتو. بس دا کافی دی که دغه دی که د هر علم په شروع کې درې څیزونه په کار وي. درې، یو د هغې علم تعریف، دویم د هغې علم موضوع، او دریم د هغې علم غایه او حکمت. څومره علوم چې دي دا درې څیزونه په هغې کې ضروري دي. یو د هغې علم تعریف، دویم د هغې علم موضوع، دریم د هغې علم غایه او حکمت. قرآن کریم چونکې د ټولو علومو اصل دی، نو په کار دا ده چې دا درې وړه څیزونه د هغې موږ او تاسې وپېژنو چې د قرآن کریم تعریف څه شی دی، د قرآن کریم موضوع څه شی دی، او د قرآن کریم غایه او حکمت څه شی دی. نو لومبنۍ خبره چې قرآن کریم تعریف څه دی. نو د قرآن کریم تعریفونه دوه دي. یو هغه تعریفونه دي چې زمونږ او ستاسو د اصولو په کتابونو کې راځي. شاشي شوله، نورالانوار شو، حسامي شوله، تلوی توضیح شوله. وی لډ سپیکر کې فرق دی، زنانه ته आवाज نه ځي. نو یو تعریف دی د قرآن د اصول فقه په طرز باندې. اصول فقه دغه کتابونه دي زمونږ د مذهب مطابق، شاشي، نورالانوار، حسامي، مولوی او تلوی توضیح او مسلم الثبوت. دا خلق د قرآن کریم تعریف چې کوي دا دی چې قرآن کریم څه شی دی. هو القرآن المنزل یا هو القرآن المنزل. نورانوار لیکي منزلم ویلی شي او منزلم ویلی شي، معنا باب افعال او باب تفعیل دواړه استعمالولی شي. هو القرآن المنزل،
हुवल कुरानुल मुनज़लु अलर रसूली अल मकतूब फिल मसाहिफ अन मनक़ूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहतिन। कुरान करीम आगा कुलुस्तले शवे दे, را لګل شوی دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، لیکل شوی دی په کاغذونو کې، دا اوس موږ ته لیکل شوی پروت دی. المنقول عنه نقلا متواترا، بیا دا د نبی علیہ السلام نه په تواتر سره را نقل شوی دی او موږ او تاسو ته را رسېدلی دی، هیڅ شبهه پکې نشته. دا هغه تعریف دی چې تمام د اصول کتابونه دغه تعریف کوي چې هو القرآن المنزل علی الرسول المكتوب في الفصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. تعریف د قرآن په الفاظو د قرآن باندې، تعریف د قرآن په الفاظو د قرآن باندې هغه څه دی؟ نو ګورئ دا مختلف آیتونه تاسو راواړوئ. سورت بقره 2 نمبر آیات وګورئ. ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک الکتاب لا ریب فیه. همدارنګه 3 نمبر آیات وګورئ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. سورۃ یوسف راواړوئ اول او 2 نمبر آیات. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. همدارنګي سورة يونس راواړوئ 8 نمبر آیات. ام یقولون افترى قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. سورة هود 14 وګورئ، هم د یونس پسې دی. ام یقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله. دا ټکی په ټکی ځان سره یاد ساتئ. بن اسرائیل اتا تیم راواړوئ. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دارنګه سورۃ طور راواړوئ 4 وشتمه پارا ده. آیات نمبر 40. من نظر نہ لگی.
فلیاتو بحدیث مثله څلور دشته ها زما نظر نه لګي نه کاری وکړم فلیاتو بحدیث مثله ان كانوا صادقین. همدارنګي سورۃ شعراء 192 نمبر آیت ته وګورئ اتلسمه پارا ده يوصل دونوي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. دا چې موږ ټول لاجمع کو نو د دې نتیجه دراوتله چې قرآن کریم ته تعریف څه ده؟ هو الكتاب. هو الكتاب هم د کوم ځای نه راواخسته؟ ذلک الکتاب یو روس راغی آلتم لفظ د کتاب راغی نو یو ټکی هو الکتاب. دویم المعجز دا د کوم نه راوته؟ دا د سورۃ بقره ده وان کنتم فی ریب، د سورۃ هود، د سورۃ یونس، د سورۃ بنی اسرائیل، د سورۃ طور د آیاتونه راوته چې دا معجز ده څوک مقابله نشي کولای. نو یو ټکی دویم بسره ولګی چې هو الکتاب المعجز، هو الکتاب المعجز. دریم المنزل یا المنزل علی قلبک، دا د کوم ځای نه راوته؟ دا د سورۃ شعراء د آیاتنا نزل به الروح الامین علی قلبک. څلورم ټکی بواسطه جبریل، دا د کوم نه راوته؟ دا د شعراء نه راوته. نزل به روح الامین، روح الامین مراد څوک دی؟ جبریل امین. بلسان عربی، دا د سورۃ یوسف نه او د سورۃ شعراء نه. نو دا تعریف راوته چې هو الکتاب المعجز المنزل یا المنزل علی قلب محمد صلی الله علیه وسلم بواسطه جبریل بلسان عربی مبین. دا هغه تعریف ته د قرآن چې موږ په الفاظو د قرآن باندې وکړو. یو تعریف هغه چې کوم اصول والا ذکر کړو، دویم تعریف دغه دی چې کوم د قرآن کریم د ټکو نه راواخیستلی شو. نو چې دا ویلی شو چې تنزیل، نو معنا دا شوله چې لیس من تصانیف الانسان، دا د بندگانو جوړ شوی، د بندگانو مصنف، د بندگانو مؤلف نه دی. او چې المعجزم کو نو معنا دا ده چې پیریان او انسانان د دې د مقابلې نه څه دي؟ عاجز دي. او چې کلم بلسان عربی کو نو معلومه دا شوله چې قرآن کریم دا په عربی ژبه باندې دی او دا عربي ده. بیا قرآن کریم دا نوم دی د الفاظو او د معنا دواړو، وهو اسمنا للنظم والمعنى جميعا. قرآن یوازې الفاظ نه دي، قرآن یوازې معانی نه دي، بلکې الفاظ او معانی چې راجمع شي بیا ال قرآن ته جوړ شي. د دې وجنه زمون تمام اصولین لیکي چې وهو اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن نوم دی د الفاظ او د معنا ټولو. کله چې موږ د قرآن کریم دی آیاتونو ته وګورو، لکه د سورۃ یوسف 2 نمبر آیات، سورۃ طه 2 نمبر آیات، سورۃ شورى 2 نمبر آیات، نو دین صفا معلومه شوله چې قرآن کریم په عربی ژبه راغلی دی او عربیت
دا د معنا سره تعلق لري که د الفاظ سره؟ عربیت چا سره تعلق لري؟ الفاظ سره. معانی او ته یوم نوم نشي خودلې، معانی او ته نه پښتو ویلې شي، نه ورته اردو ویلې شي، نه ورته فارسی ویلې شي، نه ورته عربي ویلې شي، نه ورته انګریزي ویلې شي. د انګریزي تعلق هم د الفاظ سره دی، د فارسی تعلق هم د الفاظ سره دی، د پښتو تعلق هم د الفاظ سره دی، او د عربي تعلق هم د چا سره دی؟ د الفاظ سره. معنا هغه هیڅ نوم نه لري، نه د عربي نوم قبلي او نه د اردو قبلي، نه د فارسی قبلي، نه د پښتو قبلي. معنا نوم نه لري. او قرآن کریم ځان ته سوی عربي وایي. معلوم دا شو چې دا تعلق د الفاظ سره لري. همدارنګي د قرآن کریم په باره کې رااله یا المنزل یا المنزل یا نزله، د نزول تعلق د معنی سره نشتا، د نزول تعلق د الفاظ سره. معنا خو ستا پورې نښتې ده، هغه معنا که چېرته څوک را نقل کوي نو په الفاظو به را نقل کوي. معنا په زړه پورې تعلق لري. نو د دې ټکي نه معلومه شوله چې نزول تعلق د چا سره دی؟ د الفاظ سره. دارنګه قرآن کریم مختلف آیتونو باندې چې موږ نظر واچو، تاسو وګورئ سورۃ عنکبوت آیات نمبر 45 یوشتمه پاره ده سیمه. اتل ما اوحي اليك من الكتاب، اتل ما اوحي اليك اولولا، هغه چې وحی کړی شوی د تا ته رښتیا ووایه. تلاوت معنی وکېږي. تلاوت چا پورې تعلق لري؟ الفاظ پورې. سورۃ مزمل وګورئ 4 نمبر آیات. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا رښتیا ووایه. ترتیل تعلق د معنا سره لري که الفاظ سره؟ الفاظ سره. همدارنګي سورۃ علق راواړوئ 3 نمبر آیت. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قرأت تعلق د چا سره لري؟ معنی سره د الفاظ سره. قرآن کریم باندې چې ساده ترتیب باندې نظر ورواچو کنه نو موږ هم دې نتیجې ته رسو چې قرآن یوازې معنی نه دي، قرآن د معانی او د الفاظو مجموعه ده، او دا زمنګ ټول وسیلونو هم دقه فیصله کړي چې وهو اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن نوم د الفاظو هم دی او د معنا هم دی. همدارنګه سورۃ بقره کې 129 نمبر وګورئ او 151 نمبر آیات وګورئ. 121 نه 129. ربنا وابعث فيهم رسولا
ربنا وابعث فيهم رسولا ابراهيم عليه السلام دعا وکړه اے الله دی عربو کې دی مکی والاو کې رسول راولېږه منهم د دوینا یتلو علیہم آیاتکا یتلو علیہم آیاتکا چې دی خلکو باندې ستا آیاتونه ولولي تلاوت تعلق چا سره لري د الفاظ سره دارنګ یو سل یو 50 ته وګورئ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى دلته لفظ انزلنا راغی انزال تعلق د چا سره لري د الفاظ سره آل عمران دا واړوي یو سل 4 نمبر آیات آیات نمبر لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته سورۃ جمعہ راوړوي 3 نمبر آیات هو الذي بعث في الأميين رسولا الله غزاد ته چراله گله ده په عربو کې او په امیانو کې پیغمبر یتلو علیہم آیاته دا کار بسئی په دې خلکو بعد الله آیاتنا لولي دا آیاتونه دي د تلاوت د تعلیم الكتاب او دارنګه د قرأت د دې ټول تعلق د چا سره دی د الفاظ سره دی معلومه دا شولا چې قران کریم یوازې د الفاظ نوم نه دی او نه یوازې د معنا نوم دی وانه لفی زبور الاولین د قران کریم الله صفاتونه بیان کوي تلاوت یو او تعلیم دوا او تزکیه درې د تلاوت تعلق د الفاظ تعلیم او تزکیه تعلق د چاس د معنی سره دی معلومه ده چې قران نه یوازې الفاظ دي او نه یوازې معنی دي دواړه چې راجمه شي الله ته نه جوړ شي به او تاسو ویل کېږي قران او دا یوازې نه چې موږ د قران نه دا ثابتو بلکې تمام علما کاغه د مذهب حنفی سره تعلق لري کاغه د مذهب شافعی سره تعلق لري کاغه د مذهب مالکی سره تعلق لري کاغه مذهب حنبلی سره تعلق لري ټول په دې باندې متفق دي چې قران نوم دی د لفظ او د معنا پاتشو کوم کتابونو چې لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه قرات په پارسی ژبه باندې د هغه چا د پاره چې قادر په ویلو د عربی باندې نوي او د هغه چا د پاره چې قادر وي په ویلو د عربی باندې د ټولو د پاره قرات په پارسی ژبه باندې جایز ګرځولې ده
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا خبره منسوب ده او په دې باندې به دا پارسی ولا ډیر فخرم کوي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قرات په پارسی باندې جایز ګرځولې ده. خیر تمراله راځي دا خبره ګورو چې دا خبره تر کوم حد پورې صحیح ده. ابو اسحاق شرازی متوفى 400 کې هغه وایي وَإِنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ بِالْفَارْسِيَّةِ لَمْ تَجُزْهُ که چا په مانځه کې قرات په ما پارسی باندې وکړه لم تجزه دا بالکل جایز نه دی. همدارنګې امام نووي رحمه الله لیکي القرآن بغیر لسان العرب سواء امکنه العرب عربیتو او عجز عنها. قرات په بل جوابانی برابر خبره ده چې قدرت په ویلو د عربی لري او کنه لري سواء کان فی الصلاة او غیرها په مانځه کې وي که په غیر مانځه کې وي دا جایز نه دی. هذا مذهبنا وبه قال جماهیر العلماء دا زمنګ مسلک دی او د تمام علماو د جمهور دغه قول دی. دغه شان ابن قدامه حنبلی هغه وی امام مالک و امام شافعی وی او په دې باندې احنافو کې امام ابو یوسف امام محمد رحمه الله هغه هم دا وی چې په عربی نه غیر په بل هیڅ ژبه باندې قرات په مانځه کې جایز نه دی. امام فخر الاسلام بزدوی مشهور امام دی په احنافو کې هغه وی امام فخر الاسلام متوفى 402 کې هغه وی وهو اسم للنظم والمعنى او وهذا قول عامة العلماء وهو الصحيح من قول ابي حنيفه. دا د ټول علماء خبره ده او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صحیح خبرم دقه ده چې قرات په بل جواب باندې هیڅ جایز نه دی هیڅ جواب باندې. او دا خبر هغه ته منسوب کول چې هغه نه څه معصوم خو نه د الله بندګان دومره صریح آیاتونو باوجود هغه به څنګه د قول دا په دې روستو جوړ کړه هغه ته منسوب کړل. امدارن وی العلماء متفقون علماء متفق دی په دې باندې چې قران کریم دا نوم دی د الفاظ او د معنا دواړو. امام سرخسی څومره غټ سړی د پښتنه په هغه وی صاحب د هدايه بدایع صنایع او نور فقه کې دا وی امام صاحب مذهب دا خودله چې د عاجز او د قدرت والا ټول لره قرات په مانځه کې په پارسی ژبه دا جایز ګرځولې دی. ولی رست امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل قول نه یارانو قول ترجو کړی دا خبره امام علوسی رحمه الله ایوا. امدارن دا خبره علامه فخر الدین زیلعی ابن نجیب مصری قاضی ثناء الله پانیپتی ظفر احمد عثمانی مفتی محمد شفیع د تمام دا لیکل دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله د خپل خبر نه سره رجوع کړی دا او وس دا غین رستو هغه ته دا منسوبول چې امام ابو حنیفه قائل په جواز د قرات باندې په فارسی ژبه باندې په مانځه کې دا خبره ډېر زیاتې وي په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې. د دومره صریح آیاتونو باوجود بیا هم په هغه باندې دا خبره وراتفل دا درستانو خلکو خبره ده. نور دي کتابونو ټول لیکلي چې امام ابو حنیفه د خپل مذهب نه دغه خبر نه سره واپس شوی دی او دا صحیح خبره ده. قرات په غیر د عربی ژبه نه اوس یو سړی مانځه ته مخ کې شو او د قران په ځای باندې په حدیث باندې شروع وکړ الفاظ عربي انما الاعمال بموزه پیوچی
او لا پاتې بیا هغه مقاصد چې په عربی ژبه کې دي هغه په فارسی او په اردو او په بله ژبه کې پوره کېږي. دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه د خپلې خبرې نه واپس شوی دی او د دې نه پس هغه ته دا منسوبه کول دا نه دي پکار. دا تعریف د قرآن. موضوع د قرآن څه شی دی؟